بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز و هموطنان عزیز، امیدوار هستم حالتان خوب باشد. باز هم من در خدمت شما هستم. دوستای عزیز، امروز درس ما و شماست آموزش زبان پشتو. کسانی که لسان پشتو را بلد باشند می تواند که لسان دری را از طریق چینل یوتیوب ما بیاموزند و کسانی که لسان دری را بلد باشند می تواند که لسان پشتو را از طریق چینل یوتیوب ما بیاموزند. دوستای عزیز، اگر شما می خواهید لسان پشتو و دری را بیاموزید، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و ویدیو لایک و شیر را فراموش نکنید تاکه دوستای دیگر هم ببینند و از این استفاده کنند. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ یو ځل بیا د دري ژبې زده کړې باره کې ده. دوستانو، هغه کسان چې هغه په دري ژبه بلد دي او غواړي چې پښتو ژبه زده کړه، نو هغه هم کولی شي چې زموږ له یوټیوب چینل څخه پښتو ژبه زده کړه. او هغه کسان چې پښتو ژبه پوهیږي او غواړي چې دري ژبه زده کړه، نو هغوی هم کولی شي چې زموږ له یوټیوب چینل څخه دري ژبه زده کړه. ځکه چې موږ یوټیوب چینل په دواړو ژبو شروع کړی، او دا د دې لپاره چې پښتو او دري دواړه د افغانستان رسمي ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې زده کول ډېر مهم دي. نو نور مو وخت نه نیسم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله درنه کومه چې زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو سره لایک او شیر کړئ، تر څو نور دوستان یې هم وګوري او له دې څخه یو ګټه پورته کړه. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ښه دوستانو، دلته ما تاسې ته ځینې جملې راوړي چې هغه یوه جمله زه تاسو ته وایم، هم مې په دري درته لیکلي او هم مې درته په پښتو لیکلي، چې زه به یې هم په دري درته وایم او هم به په پښتو درته وایم. لومړی جمله: از دیدنتان خوشحال شدم. از دیدنتان خوشحال شدم. ستاسو د لیدو نه خوشحاله شوم. ستاسو د لیدو نه خوشحاله شوم. از دیدنتان، ستاسو د لیدو نه، خوشحال شدم، خوشحاله شوم. دوهمه جمله: من تو را دوست دارم. من تو را دوست دارم. زه تا سره مینه لرم. زه تا سره مینه لرم. من تو را دوست دارم. زه تا سره مینه لرم. دریمه جمله: خداوند جل جلاله برایتان اجر بدهد. خداوند جل جلاله برایتان اجر بدهد. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي. خداوند جل جلاله، الله جل جلاله، برایتان تاسو ته، اجر بدهد اجر درکړي، یا برایتان ستاسو لپاره. څلورمه جمله: من عبادت خداوند را می کنیم. من عبادت خداوند را می کنیم. مونږ د الله جل جلاله عبادت کوو. مونږ د الله جل جلاله عبادت کوو. ما، مونږ، عبادت خداوند، د الله جل جلاله عبادت را می کنیم، کوو.
پنځمه جمله: آیا شما تلاوت قرآن پاک را می کنید؟ آیا شما تلاوت قرآن پاک را می کنید؟ آیا تاسو د قرآن پاک تلاوت کوئ؟ آیا تاسو د قرآن پاک تلاوت کوئ؟ آیا تاسو تلاوت قرآن پاک د قرآن پاک تلاوت را می کنید کوئ؟ دوستانو نننی ویډیو زموږ په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ویډیو مو کتلی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. د اوس لپاره موږ ته اجازت راکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.